نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. زما محترمو اوریدونکو، الله مو زما سره د قرآن و سنت پورا علم او عمل نصیب کا. تنبیه او خبردارای. هغه کس چې هغه وږی دی، جامې کپړې نه لري، د کور خرچه او نفقه نه لري، هغه ارمان کوي چې ستا غوندې هوسا او د آرام ژوند ولري. په زندان جیل کې بندي ارمان کوي چې ستا په شان آزاد وي. شفاخانه اسپتال کې بستري مریض ارمان کوي چې ستا په شان جوړ وای. ګوډ ړوند کوڼه ارمان کوي چې ستا په شان جوړ وای. د کینسر سرطان مریض ارمان کوي چې ستا په شان جوړ وای. څوک چې اولاد نه لري ارمان کوي چې ستا په شان اولاد یې لرلی. هغه چې ښځه نه لري ارمان کوي چې ستا په شان مېرمن ولري، ښځه ولري. هغه څوک چې مسافر دي ارمان کوي چې ستا په شان په وطن وای. هغه څوک چې په دشمنۍ اخته دي، دشمني لري، ارمان کوي چې ستا په شان دشمني نه لرلی. هغه څوک چې د هغوی د ژوند په نورو مشکلاتو کې اخته دي، چې هغه بشماره دي، هغه ارمان کوي چې د مشکلاتو نه ستا په شان خلاص وي. نو راځئ چې د دغې نعمتونو چې تا ته الله درکړي، د دغې نعمتونو شکر ادا کړو او دا فکر وکړو چې د هغو کسانو سره چې دا نعمتونه نشته د هغوی په حق کې دعا وکړو او توبه وکړو. د توبې طریقه څه ده؟ د توبې طریقه دا ده چې کومه ګناهونه تا کړي هغې باندې پښیمانه شي د زړه نه. دویم شرط یې دا دی چې هغه ګناهونه فی الحال پرېږدي. دریم شرط یې دا دی چې کلک قصد وکړي او اراده وکړي او عزم وکړي چې آینده کې به بیا دغه ګناهونه نه کوم او د الله نه مغفرت وغواړي. استغفر الله و اتوب الیه. یا الله ما ته مغفرت د ګناه وکړه. د دغې نعمتونو چې تا ته الله درکړي د دې شکر ادا کړو، هم په زړه باندې چې د الله تعظیم او کبریا د الله د نعمتونو
د الله د لویۍ باندې په زړه کې اقرار وکړو او په خوله باندې د دغې نعمتونو شکر ادا کړو الحمدلله، او په بدن باندې د دغې نعمتونو شکر ادا کړو چې طاعت او عبادت د الله بندگی وکړو. ځکه چې اوس فرصت شته چې ژوندی کمل شوی، بیا به د دې ارمان کوي چې بیرته دنیا ته تللی وی، چې دغه فرصت مې نصیب شوی وی چې الله ستا طاعت او عبادت بندگی مې کړی وی او ستا معصیت نه فرمانی مې نه وی کړی. دغې ته باید متوجه شو او په ډېر اخلاص د زړه دننه د الله د رضا دپاره د خپل ژوند د الله د دین سره، د الله د کتاب او د پیغمبر علیه السلام د سنتو سره برابر کړو. زړه دننه په اخلاص، نه د چا د ریا دپاره او نه د چا د ښودنې دپاره او نه د عجب او د لویۍ په حساب باندې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې توفیق راکړي چې دغه دعوت و مسج و رساله نورو انسانانو ته، خپلو اهل بیتو ته ورسوو. په دغه امت باندې رحم وکړو، په ځان باندې رحم وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.